الله خدایا الله ښځه خو مې بیا نشته ورونه یې رابند کړي دي خدایا نو ښځه نه ده نو بلا ده هر وخت هلو پټه ډکټ په لنګه پرتی او برخه ورسره سمه یو غر داسې یو غر داسې دا وخت یې راولي ښځې نو انساني السلام علیکم. وعلیکم سلام یا ښځې کم از کم د دې کور خو لږ خیال ساته که نه وایي سړیه نوره څومره خیال وساتمه یم یاره ښځې خو چې زه داسې وځم نو ته بس برقه په سر کې او ته په داسې وځې اخر د دې کور به څه کېږي په کور کې مې بوډا پلار دی بیمار دی کم از کم د هغه خو لږ خیال ساته چې زما نه ساتې ویم یې سړیه د ګاونډیانو بېګا چرګ مړ شوي هغې تپوس ته ورغلی ومه خدایه پاکه نو ښځې نو تر اوسه پورې چا د چرګو تپوس نه کړي چې ته د ګاونډیانو د چرګې تپوسونو لفظې یې سړیه دا تاسې چا تپوس نشئ کولی دا رې ښځې تپوس کوو یم ښځې تا زه اخر پوهېږم څنګه تا خو ماله داړه ټک او پړق کو دا خبرې پرېږده باران دې ورشه د خدای ظالمې چاته یو پیالې چای پخه کا لږ حلوا پخه کا چې داړه مې پېټه ګوږي وایي په څه درله پخه کړمه نه خشاک شتې نه چیني شته نه غوړي شتې ستا خو داسې خماران بچري چې ابرو دې توړو هغوی داسې په ټک باندې خوړلې ده یم یا ښځې زما بچي به یا خوري او یا نه خو چې زه په داسې وځم تو بس غوټې وتړې او د پلار کرې یوسې کله چیني وړه کله ګوړې وړه کله وړه وړه اخر د پلار دا دې ووایه چې لږ څه مزدوري کوي غټ رور دې په کور کې ورته ووایه چې څه مزدوري کوي زما په خوا خو ته خپل وړه پالې وی شیطان باندې نالت شه یې سړیه دا ته زما داسې درونو توهین کې زما لونه شکر دې تکړی ځان له ګټلی شي ځان له تو ګټه یم یا ښځې سړی به یې راته وینځي چې څنګه تی دغسې دی غرونه هم دي وایي هېڅ ستا دې کور ته رالم که نه نو سپېره شومه ګینې موږ نه دي په کور کې ښه خانداني وه او ما ته پته ده ستاسو د خاندان ما ته پته چې د سهار بیا وخوړه د ماښام دی نو چې د ماښام بیا وخوړه نو ګاونډیانو کره بیا وړو له کاسه ورکوي اله ورشه موږ له درسره وړه چې سبا له پکې څه پاخو کو ما ته معلوم یې یې سړیه ته ماله څه غواړې زروک شه بهر وځه د خلکو سړي بهر ګرځي دلته راشي ماله مازغه خورې یم ښځې د ما دا خوله د ماتولې ده چې تا ته ما د لوی چې دې نه چا په کوڅه کې ناستم او ور مې ډبولې نو چاته یو بچا ورېستې وي به چې خیرماران دي لږ یو دیسي راځه په کور کې خو رانه خیرماران جوړ کړي ښځه نه ده بلا ده هر وخت به یې ګز چې برېستي د ملا نه بیا راتاویږي نو یا الله پروردګار نه ده داسې ښځې نه مې خلاص کړي یا بچې دې کې اوبه خو راوړه د خلکو امتحان دی نو چې دغې سر ته خې بالغ پروت دي که نه بچې نم سر ته بالغ شته اوبه دې راوړې رانه بابا زه ستا له غزوینه نه خلاصېږم او یو لاتم پکې څه وکړمه نو څه وکړم ګناهګار شوم بچې چې د اوبو مې نه ته ووې بس وایه مازغه راله مخ راوه څه وکړمه اوبه راله راوړه اوبه ښه راوړم درله پلار او زوی خو داسې په مخه زه راغېشتی یم که نه نن نه سره داسې کار کوم که نه چې ټول عمر یې یاد ساتې او سم دې په دې اوبو مړومه یا بچې دې اوبه راوړه که نه د تندې نه مې تالو وچ شو شابه وایي درلم که نه بابا بابا داسې کار دی که نه چې دا وخت نو واله ډک شپې څه به درله جامونې کې لږې لږې راوړم درله تا ته بچې دومره چې دغې کور کې مشرانو عقل نه دي ښودي زه به اوس په پیپ باندې اوبه څکمه بابا تا خو زه ستړې کړم څه دی هغه زوی ستړې کړم تاسو ستړې کړم بس نه شم دله لږې لږې راوړي تا واخله او سکه چې کله ته یې کېږي بس ځان ته راکاږه نلکه یا بچې ما خو ټول عمر نه تا ته د لور په نظر باندې کتلي دي خو پته نه لګي چې ته ولې دومره سپک ما ته ګورې استخواره بیبي ها ژویه وایه پولې راغلې موږ له پیسې راکړو چې پولې راځي په شړقو لګې پولې راغلي دي هغه پلار هم وختي داسې چېرته بهر وتلي لار ته ګورم زه یم چې راشي او داسې کار وکړې که نه چې مدرسې ټیم دی مدرسې ته لاړ شئ او بیا چې راشئ نو بس زه به الوان پخه کړم دله او چای هم دله پخه کړم او پیسې هم درکړم شابه لاړ شئ بچو شابه پیسې راکړه موږ سره ځان له درک نه لګي وی هغه بچي خو مې هسې مدرسې ته لاړله او هغه خاوند خو مې چې راځي نو ماښام به داسې کار کوم هغه د مور تپوس ته ځم ځان سره به ولې څه خوا دې خوا مې یو سمبرله هغه تعلم نشته چې ورته واچو خو زه بس
خبرې کړې دي وایي شمشتې ترور دا کې دا خو مې ټینډلو د ټینډلو څنګه وایي بس شکر دې زورې صحیح ما دا راځه وایه ټینډلو چېرته مې مخه کړې وه وایي هغه مور کره مې ورغلې وه مور مې ناجوړه وه هغسې تپوس له ورغلې وم او که نه ټینډلو دې تپوس یې کوه کمزورې ده د زاړه هډوکي داسې نه چې چېرته خپې وخورېږي نو بیا به څه کې وایي دا ته ووایه چې چېرته تللې وې څنګه ټینډلې خبره داسې ده ویم هغه ښځو راته ویله چې د بېنظیرې هغه پیسې بندې شوي نو بیا شروع شوي دي ورغلي وم هغې پسې وایي نو واغېستې او ټینډلې ما خو واغېستې ولې ستاسو نشته وایي تورې زموږ هغه خاوند مې یار مړینجا دی څو پیري موټي ته ورشه دی جنت ګله زما راشناختی کارډ ولا وروړه که چېرته وشوې بس هغه صرف روټۍ راځي او بس بیا پته نه لګي چېرته خوشه تشه سره کښېني پاسي یا ټینډلې دا سړي ټول دغسې بې پروا دي داسې کار وکړه چې دا کارډ دې په خپله وروړه او چې کې که څه پته لګي کوفته یې رقم کړي او راغلي دا نیستي به دې پېغونه شي نه دې بچو له خو پیسې وکړي که نه وایي بس کور کې د رزق درک نه لګي زه ورځم اورې بیا خاوند مې راشي هغه ورلېږم او خوشحالي کوم زه د ګورې په ما ناوخته د الله دې مل شه ده ستا الله دې خوشحاله کړه زه څومره زه خدای چې دې کور ته راغلم نو بس ټوخې دي او دې دي ټوخې دي او دې دي خدایه پاکه نو چېرته وجره نه پېژني چېرته جومات نه پېژني خو بس راغلي او پراته دي راته دلته کې راته هم بچي ګوره چې لور خو ورې که نه سبا به ستا مور پلار سره هم همدغه چل کوي څنګه چې ما سره کوي وایي زما مور پلار ښه عزتداره دي ښه او شکر دی هغې دا شی ورسره نه دي چې کوي اوسه پورې چې مې یوه لور وي نو خیال خو به مې ساته که نه دا رانه سبا دی ګور خدای پاک راکړې ده وایي ځان مې درنه خلاص شه څه دی هغه زوی مړینجا دی چې راشي مازغه راله خوري عمر خلک چې که نه په جومات په ګوټ کې ناست دي الله الله یاد دی او تاسو راته کور کې پراته یې مازغه هم راله خراب کړل راله چېرته مرګ هم دله نه راځي چې دا ځان مې درنه خلاص شي نه تا راځي او نه د هغه زوی له راځي چې ښه خبره دې وکړه دې ځای نه ما دغه جومات ښه دی الله الله به کوم خدای پاک به راله نوڼۍ روټۍ راکوي تاسو د خدای پاک په خپل کور باندې خوشحاله ساتي بچي لاړم درنه وایي همدا شکر چې هغه خاول مې نه دی راغلی ګینې بیا مې اسمان په سر راغښتې وه خره چې نه یم لیدلې زه داسې ستړې شوم ویم یا ښځې نن مې لپه موقع ګیره کړې ستا نه به زه نن سرمنې وباسم وایي په څه دې ګیره کړم سړیه ویم ما ولیدې چې دونه غوټه دې هغه شوی و د پلار کره روان وي په یو سر راته وایي چې څه دې پکې هغه شوی څه دې وړي وایي ته په ما باندې شکونه کې وایي ما څه ولیدي پلار ویم کله ښځې شکونه نه ده شک مشین یم د باندې مکمل د باندې شک نه یقین کوم د باندې مې په دې خپلو ګناهګارې مې چې دونه غوټه دې په سر کړې وه او یو زېړه وایي هغه خو ما هغوی کله چې هغه چیرې وه هغه ما کوترغه کې هغه ګن من راټول کړو هغه مې وکره وړي دي اوس پکې لا دا دروغ پاتې و ګټم دې زه او سټي ستا مور پلار ولیدا چې ته خیرات دې زه وایي سړیه چې دې کور ته راغلې بس دا شکونه تاسو په باندې کوې یو دی هغه پلار دلته راته پروت دي راته یا الله یا ماله پک راول یا دله راولې خدایه ویم ښځې په خولې دې بېجه خدای دې د له مرګ راولي خو چې زما دا ځان نه خلاص شي یا الله ما کونډه کړې یا الله دا مه کونډې ما کونډ کړي یا سړیه ستا کور ته راغلې یم که نه نو بیا خو چې مخ مې دلته ووتو ویم دوه ګوتې مه ګوتې ما لرو ویسته دي د خدای بېانصافي یا د خدای بېانصافي زه په کومه لوږه ټم تا له راوړم او ته یو ځای مور کرې یو ځای خپل وروڼه خویندې مې وړې ته دې خپلو بچو تا له راوړې زه غم نشته وایي شکر زما وروڼه خویندې ښه ماړه دي او ښه پټ دي زه چې کور کې هلته وم که نه موږ به د چرګ په پتون باندې پیشوګانې شتلې پیشوګان به نشته خو چې کله به ګاونډیانو تاسو کره ته چټوکي نه وشي نو هغه به پیشاړه وایي الله دې نه کړي موږ به یو سهار هلاله او بل ماښام هلاله ستاسو کور کې اوچه پوچه شوم ویم دا خبرې پرېږده تا سره چې هغه ترور ولاړه وه هغې ته ته څه شیطانې غوږ کېکوو هغه شمشتې ترور راسره ولاړه وه که نه نو هغې راته وویې موږ د بېنظیرې پیسې واخېستې نو ما ورته وویې زه یم د خاوند اجازه طلب نو که اجازت راکړې نو چې جنت ګل له لاړه شمه
نو راله کارت به راله چیک کې راله یم ښځې د اړه مې د پړسېدلو خو چې د پیسو دا خبره کوم په ایمان چې کومه غوسه یې راله ختمه کړه داسې کار وکړه په ښه کار کې تادي په کار ته د زواریم لورې داسې کار وکړه کارډواله او دا چې دې کونه پیسودار وړو باقي خو خیر خیریت یې کار وکړ خو اوس هم نشته پاسېږه چې کار راله زم زر تا یا پاکنو یا بچا سره په قصه وغړي ما ته پته ده د دې خو د نور کار څه دی یو دی تو بل دی مې سوي خو د یو په سر بوین ختی د بل په سر ته دې بیړي ته پکه خزي چې بیړي دې ته پچا خو ستا نور کار څه دی د یو غیبت خو د بل غیبت د خدای ظالمي ته له بس جواب ورکړه خو پیسې راوړو سر راروکه چکره موږ دې په انتظار ستړي کړو تا یا پاکنو کله برابر غېږي اخذ شرالي هم سړی السلام علیکم کینه خزي کینه پیسې دې راوړې یې پیسې مې راوړلې تاسې زیات رشو بې که نه خو بس ښه هغه جنت ګل ډېر ښه سړی دی ما ورته یې ماله یم زر دا کار وکړه وایم هغه ماشومان مې مدرسې ته لېږلي دي د خدای ظالمې ما یې هلته کې چا سره نښتې او بیا دې پردي غیبتونه شروع کړي دي وایي داسې ښه ته ښکارمه څو پیسې دې درکړې پوره 12,000 روپۍ راله راکړې 12,000 روپۍ یاره ښځې دا ښه کار شو په ایمان والله بارانونه یې پېښې خو دا سودا مو دا خو بېګوره خو که نه وایي داسې وې وایي دا 200 روپۍ نه دي هغه مور مې ناجوړه ده دا به هغې راولېږمه څنګه چې ستا په امور راپروتو چې په دې یل کې زما دې پیسو ته نظر کړه دا د بېنظیرې دا پیسې نه وي ستا د مور به زه خوله وایي تنده دې په الله په مور راپوځي زما په مور باندې ولې راغورځېږم دا پیسې دې سنبالي کېږدم په بکس کې څنګه په بکس کې سنبالې دا خلک دا بچي به مې زه خوري دا زه به زه خورم دا ته به زه خورې په کور کې خو چې څه نه مور کرے چلے نو چې پیسې دې بل وړ دا هم سنباله یو خبره ده کوم ښه دی که د دې پیسو دې نن نه پس نوم واغل دا سر ستا دی او سر ته باندې وایي نو دا پیسې کې دې ماله ته نه راکېږي نه دا خو به اوس پته ولګي چې دا ستا دي خو دا زما دي نه دا بس یو کار دی تا ته صبر وکړه زه راځم پیسې دې سره وړې اسمان دې به سر راواغی ټول عمر یې زه راوړم او ته یې خورې هم نه یې راکې راله یخه دې ته مو د پیسو لپاره په خپل خاوند پنجه باندې سر وې وام نه باندې